حضرت عطا بن ابی رباح رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ارشاد اوریدلی دی چې څوک دا صورت د ورځې په شروع کې ووایي عزتمندو الله سبحانه وتعالی به د انسان ټول حاجتونه پوره او د انسان ټول حاجتونه به هغه به پوره شي. څوک چې دا صورت د ورځې په شروع کې وایي او روایت کې راغلی دی چې هر سیز د پاره یو زړه دی او د هر سیز د پاره یو زړه وي او د قرآن شریف زړه چې کوم دی هغه سوره یاسین دی عزتمند. او چې څوک سوره یاسین ولي الله سبحانه وتعالی د انسان له د 10 قرآنونو ثواب لیکي چې یو انسان 10 قرآنونه ختم کړي دومره اجر له الله سبحانه وتعالی لیکي. او په یو روایت کې عزتمند راغلی چې الله تعالی سوره طه او سوره یاسین د اسمان او د ځمکې د پیدا کېدو نه عزتمند زر کاله مخکې ولوستل ده. او کله چې دا ولوستلو نو پرشتو چې کله دا واورېدو چې سوره یاسین او سوره طه ویل چې خوشحالي ده د هغه امت لپاره په کم امت په چې دا قرآن نازلېږي خوشحالي ده د هغه خلکو لپاره په کم خلکو به چې دا سوره یاسین او سوره طه نازلېږي او ویل خوشحالي ده د هغه زړونو لپاره چې څوک به دا اوچتوي یعنی څوک چې دا یادوي. او بیا پرشتو ویل چې خوشحالي ده د هغه جبو لپاره څوک چې به د دې تلاوت کوي. او په یو حدیث کې دی چې سوره یاسین خالص د الله د رضا لپاره لوستل عزتمند دا چې ته سوره یاسین د الله د رضا لپاره ولولې نو وای الله تعالی به دغه انسان لومبني ګناهونه چې کوم دی هغه ټول معاف کړي. څومره لوی اجر دی چې ته د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره سوره یاسین وین. دا سوره یاسین د لوستلو په وجه الله سبحانه وتعالی ستا ټول ګناهونه معاف کړي. او دې سورت ته سورت رافعه او خافضه هم وای یعنی د مؤمنانو مرتبه اوچتون کې چې د دې صورت په وجه باندې به الله سبحانه وتعالی چې کوم مؤمن دا تلاوت کوي او د سوره یاسین تلاوت کوي نو الله سبحانه وتعالی په دې سره د دې مؤمنانو مرتبه چې کوم دی هغه اوچتای او کافرانو لره د هغه مرتبه چې کوم دی هغه ښکته کوي او د هغه مرتبه لره ښکته کوون کې صورت دی دا چې کله مسلمانان دا صورت په عزتمندو. نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې زما زړه دا غواړي چې زما د امت د هر یو امتی په زړه کې چې کوم د سوره یاسین موجود وي دا تلاوت کوي. نبی علیہ السلام دا ارزو ارمان کړو چې زما زړه دا غواړي چې زما هر یو امتی ته چې کوم دی دا سوره یاسین یاد وي. ځکه په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې یو سوره یاسین د شپې ولولي یعنی د ماخوستن نه ولولي په دغه شپه باندې مړ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مرګ د شهادت دی لکه دی چې شهید پاتې وي دل الله سبحانه وتعالی دومره اجر ورکړي څوک چې د ماخوستن نه سوره یاسین وایي. او عزتمند د سوره یاسین ډیر زیات فضایل دي. کوشش کوئ سوره یاسین چې کوم دی هغه تلاوت کوئ ځکه روایتو کې راځي وایي څوک چې سوره یاسین لولي دا هغه انسان به چې کوم دی بخښنه کیږي. او څوک چې د لوږې په حالت کې ولولي دا چې یو انسان وږی شوی او سوره یاسین ولولي وایي الله سبحانه وتعالی به د انسان چې کوم دی هغه لوږه ختمه کړي الله سبحانه وتعالی به یې موړ کړي. بل چې د چا نه لار ورکه شي او لار ته نه معلومه او ته سوره یاسین ولولې نو الله سبحانه وتعالی به چې کوم دی ته د هغه لار پیدا کړي. د چا نه یو ځناور وغیره ورک شي او پیدا کېږي نه وایي دی کله سوره یاسین وایي نو الله سبحانه وتعالی به ورته دغه ځناور چې کوم دی هغه پیدا کړی کړي. او وایي څوک چې په داسې حال کې ولولي چې د خوراک د کمیدو یره یعنی چاته څه پروګرام شوی وي یا میلمانه وي ستا سره دا یره چې یاره دا خوراک ختم نشي نو په داسې حالت کې وایي د انسان لپاره کار چې دا سوره یاسین ولولي. دا چې وایي کله سوره یاسین ولولي وایي که کم خوراک هم وي الله سبحانه وتعالی به د هغه ټول میلمانو دپاره چې کم دی هغه کافي کړي. او دا خپل مړو ته په زنکدن کې لولئ ځکه چې د دې په وجه باندې په انسانانو باندې هغه زنکدن چې کم دی هغه اسانېږي. داسې زنانه ته روایت کې راځي چې په داسې زنانه باندې ولوستلی شي چې د بچي د پیدا کېدو وخت وي هغې ته تکلیف وي الله سبحانه وتعالی به د هغې نه هغه تکلیف چې کم دی هغه ختم کړي او درد به هغه زنانه ختم شي کله چې په تاسو سوره یاسین وایي. مقری رحمه الله فرمایي چې کله د بادشاه یا د دشمن څه یری په تاسو باندې دی وایي چې کله د بادشاه یا د دشمن یره وي نو د هغې دپاره چې کوم دی تاسو سوره یاسین ولئ الله سبحانه وتعالی به ستاسو د زړونو نه هغه یره چې کوم دی هغه ختمه کړي. او یو روایت کې راغلی عزتمندو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي څوک چې د جمعې په ورځ سوره یاسین او سوره صافات ولولي او د هغې نه پس بیا څه دعا وغواړي الله سبحانه وتعالی به هغه دعا قبلوي. څومره عظیم اجر د عزتمندو سوره یاسین په لوستلو کې دا چې تر جمعې په ورځ باندې سوره یاسین ولولي او د هغې نه وروسته چې کوم دی سوره صافات څه ولولي او بیا څه دعا وغواړي وایي الله سبحانه وتعالی به د انسان دعا چې کوم دی هغه نه رد کوي دعا به یې قبلوي او رد کوي.
څومره لوی اجر دی. موږ او تاسو لم پکار چې سوره یاسین چې کم دی دا خفه کثرت سره د ورځې په شروع کې د ماخوستن نشو ویل، د ورځې په شروع کې وایو د پاره دی چې د ورځې څومره قسم حاجتونه دي، څومره قسم حوائج چې کم دی هغه زمونږ دي چې الله سبحانه وتعالی هغه زمونږ د خپل در نه چې کم دی هغه پوره کوي. او یو ځل سوره یاسین د الله د رضا لپاره عزتمند ویل د ټول عمر ګناهونه په الله تعالی هغه ختمه عزتمند نو ډیر لوی اجر لري. الله سبحانه وتعالی کومه تاسو باندې ډیر لوی نعمت کړی ځکه چې ملائکه د الله تعالی هغه ارزو ارمان کړی چې څومره بهترین امت به یو څومره بهترین خلق به د هغه امت په چا باندې به چې کم دی د قرآن نازلیږي چې په دې قرآن کې سوره یاسین دی او نور سورتونه دي چې څومره فضیلتونه والا دي او الله تعالی په څومره اجر ورکوي. د هغې علم چې کوم د عزتمندو صرف د الله سبحانه وتعالی سره ورسره دی. بس عزتمندو الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته په قرآن باندې عمل کولو توفیق او د هغې د تلاوت کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.